ته مې په زړه کې ناول د 15مې برخې په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپړ کې هیله ده ملتیا مو وکړئ. هغه وویل نه مورجانې، د ګاونډي فاتحه ده، اوبه یې نشته او مېلمانه یې لمر ته ناست دي. ورځم چې د اوبو او د سیوري غم یې وکړم، چې راغلم بیا به یې واغوندم. ښه ده زویه، برکتي شي، بیا ژر راشه چې کالي پرې مینځم. په سترګو خوږې مورې، ولې نه؟ اوې دغه دی راغلم، زه راځم. نارې مې کړلې. صبر شه ګل لاله، زه هم در سره ځم. راشه زما ساتونکیه، هسې هم ته ما یوازې نه پرېږدې. خو ګل لاله ته څه پوهېږي، په تا باور نه لرم، هسې نه چې کوهي ته ورشي. سم د کوهي مجنونې خوشبویي راځي، خوشبویي، ځکه خو د ساتونکې په څیر در سره ګرځم. ګل لاله تا خو عالیه له لاسه ورکړه، خو زه نه غواړم چې تا له لاسه ورکړم. وزما کوچنیه، راشه چې نن دې په تندي ښکل کړم. ښکلې کړ او وی ویل ته دلته کښېنه ګرانه، زه لومړی سیوری جوړوم. ښه ده لاله. هغه لګیا شو، سیوری یې جوړ کړ، وار د اوبو ومې ویل زما خبرې هېرې نه کړې، نور به کوی ته نه ځې. هغه وویل وا کوچنیه، کویه مه یاده وه، ته پوهېږي چې د ګور شپه نه په کور کېږي. چپ چپ، د ګور نوم وانخلې، بیا ګوره تا ته ویم، که بیا دې د ګور نوم واخست نو. هغه وخندل او د کوهي په لور ډله کې روان شو. چغه مې کړه ګل لاله موږ هلته نه ځو، ته راشه مړه، نه ځو. څنګه نه ځو؟ په زوری د کوهي سر ته بوتلم چې کتل مو مستري له کوهي نارې کړې. یو کس بل ښکته کړی که نه؟ ارمان بېواره وویل زه به ښکته شم. ژر مې چغه کړه نه ګل لاله نه، ته به نه ښکته کېږې، زه پوهېدم چې ته به همداسې یو کار کوې. هیڅ خبره نه ده کوچنیه، زه خو یوازې مرسته ورسره کوم، ته مه ورخطا کېږه. نه نه نه، زه تا نه پرېږدم چې کوی ته ښکته شي، زما زړه کې ویره ده. خیر ده ګلاله، ته پکې لویږې ګوره. هغه اجل نیولی و، زما یې کله منله. دی خو د علیې څنګ ته ورتلو، له څو ورځو مې ورته زارۍ کولې دغې کوهي نه ویرېږم، ته د دې غاړې ته مه کښېنه. خو ده به زما خبره چیرته منله؟ همدا یوه خبره به یې کوله چې د کوهي نه ما ته خوشبویي راځي. ای ځواني مرګه وروره، مه ښکته کېږه. لکه د ټال په لاسو یې ورونښتم، په ژړا شوم. چې ته به نه ښکته کېږي. هغه ښکل کړم او راغاړې وت او وی ویل سمه ده کوچنیه، نه ښکته کېږم، بس ته مه ژاړه، وګوره نه ښکته کېږم. له شاوخوا یې مشران راټول شول او زه یې ورټلم. ته ولې نه پرېږدې چې دی ښکته شي؟ دا خلک به څه شی څکي؟ هغوی زورور شو. ارمان ته یې زارۍ وکړې چې ته اوس د دې ماشوم لپاره نه ښکته کېږي، هلته د مېلمنو څه حال دی؟ هغوی تږي ناست دي، موږ به ستا ورور سنبال کړو، ته ورښکته شه. ارمان د هغوی ستونزو ته وکتل او زما ژړا یې هېره کړه. خپل کمیس یې زما تر څنګ کېښود او کوهي ته ورښکته شو. د اوبو ماشین یې جوړ کړ. وروسته له هغه مستري ارمان ته وویل ته لومړی وخیجه. ارمان وویل نه، لومړی ته وخیجه. مستري وختو. نوبت د ده و د کټ بازو یې ورښکته کولو چې ارمان چغه کړه آخ ژر کوئ، بازو ښکته کړئ، ښامار د باندې وتی دی، هلئ ژر کوئ. خلک ورخطا شو. بازو یې ورښکته کړ. هغه پرې کېناست. بازو خطرناکه جټکه وخوړله او له پورته نه 2 پخې خښتې وښویېدلې. 2 درزونه د خښتو وشو او دریم درز د ارمان و چې هغه هم ورولوېده. یو دم خاموشي شوه.
بازو یې کش کړ، خالی و. خلکو کوهي ته سر ورټیټ کړ، څوک نه ښکارېده. غږ یې کړ، آرمانه و آرمانه. هغه د کوهي خوشبویي واخیسته او غرق شو. چغه مې کړه، ګل لاله څه شوې؟ ولې دې زما خبره ونه منله؟ ولې؟ د ولاړو کسانو ګریوانونه مې کش کړل. ژر کوئ، زما ارمان را پیدا کړئ. چغو مې زور واخیست، ژر کوئ، هغه له کوهي را وباسئ. ای ظالمانو، له څو میاشتو مې یوازې نه پرېښودو چې په د کوهي خوشبویي ښه لګي، او تاسو په نیم ساعت کې له ما خوږ ورور د تل لپاره بیل کړ. د غاړې کمیس یې ما سره پاتې شو او په ژړا ژړا کور ته لاړم. مور مې زما ژړا واورېده، ژر یې له کوټې راووته او ویې ویل، بسم الله، څه وشو زویه؟ ولې ژاړې؟ مورې، د سوی کمیس دې واخله، هغه په کوهي کې ولوېدو. مور مې په سینه لاس کېښود، لنډو کلکو سلګیو ونیوله او کېناسته. خدایه خیر کې، زما زوی کوهي ته ولوېده؟ دا ته څه وایې اسیره؟ په چغو شوه. آرمانه بچیا، څه شوې؟ راشه ځواني مرګه، جامې مې درته اوتو کړې دي. راشه ځواني مرګه، جامې مې درته اوتو کړې دي. هغه دې ولې پرېښودې؟ راشه کنه کالي دې واغونده. و زویه، ته هغه ویل چې زه ژر راځم. څه شوې؟ زه راتلونکیه، زه دې چا ته پرېښودم؟ تا زه له کوهي نه څنګه راوباسم زوی جانه؟ خلکو څوک شته چې زما زوی وژغوري؟ څوک شته چې زما ګلاب له کوهي راوباسي؟ د مور سلګۍ مې چې رایادې شي، په سر مې چت او لاندې ځمکه نه وي، په سر یې خاورې واچولې. ژر مې له لاسونو ونیوله او ومې ویل، بس مور جانې، بس په سر خاورې مه بادوه، پاچا الله تعالی دې خیر کړي. ته نور مه ژاړه، زما خو د زړه سوری سوری کړ. هیله کوم بس که مور جانې. عاقب او حمید چې خبر شو، لکه د لیونو په چغو چغو راغلل او ومې ویل، په خوله لاس کېږدئ، دعاوې وکړئ، هغه په کوهي کې لوېدلی دی، صبر ولرئ، کېدای شي چې ژوندی وي. زما یې هېڅ ونه منل، په زړه یې ستی ستی کړم. ارمان رښتیا ویل چې د ګور شپه نه په کور کېږي. د سهار د اتو نه تر مازدیګر 4 بجو پورې په کوهي کې غایب و. کله چې ګاز اچونکی سړی مو راوست، هغه لومړی په توبو شو او بیا یې وویل، دا څنګه کوی دی چې اوبه یې خوټېږي؟ وروسته له هغې ورښکته شو، ځینې کونډې ورسره وې، هغه یې په اوبو کې یو خوا بل خوا ګرځولې، خو څه ونه شو. نقاب یې واچاوه او ورغوټه شو. شیبه په اوبو کې ورک و. آخر یې یوه کونډه د ارمان په زیر پیراني کې ونښته. پورته یې راکش کړ. سړي چغه کړه، هلک مې پیدا کړ. ژر یې بیرون راوویست. کتل مو چې د ښي لاس رګ یې خوځېده. په تادۍ سره مو شیرپاو هسپتال ته ورسوه. هغه رګ یې هم ودرېده. په کور کې نه وې، زه له کوره درته ګور ته راغلم. په کور کې نه وې، زه له کوره درته ګور ته راغلم. عالي ته پاڅه، یو څو اوښکې مې ډالۍ راوړي. ارمان خپل ارمانونه له ځان سره د عالیې څنګ ته یوړل. زموږ د سر تاج په حق ورسید. ارمان او مور مو په خپلو کې یو بل ته وصیت کړی و.
کله موږ څخه هر یو مخکې وفات شو نو د هغه مړی به خپل وطن ته وړو. ګاونډیانو وویل ستاسو غریبي ده، ارمان هم دلته خاورو ته وسپارئ. خو مور مې ونه منله او ویې ویل ما له زوی سره ژمنه کړې چې هغه به خپل وطن ته وړمه. که څه هم ډیر پوره وړي وو مګر مور مې خپله ژمنه پوره کړه او د تورخم په زنځیر ور واوښتو. د ارمان په څېره مسکا خپره وه. مور مې وویل او وګورئ زما ګلاب خاندي، هغه خوښ ښکاري، هغه خوشحاله ښکاري. ما یې ژمنه پوره کړه. سترګو کې یې اوښکې ډنډ شوې او زیاته یې کړه خو زویه زه تا پاڅه زویه. ژر مې د مور له غاړې لاس تاو کړ. اخ مورې بس که نوره مه ژاړه. د ارمان مسکا ورکه شوه، له خولې یې سرې وینې ووتې او سپین کفن یې په وینو سور شو. چې کله ورسېدو قبر یې تیار و، هغه مو خاورو ته وسپاره. ټول ترې لاړل. زه لګیا شوم په قبر مې ورته سپینې تیږې کېښودې. په خبرو شوم ورته ګل لالا ته خو د مړ کېدو نه وې، څنګه دې یوازې پرېښودم؟ تا خو ویل چې ښوونځی در باندې وایم، خو زه ستا بېلتون نشم زغملی. حمید راغی، په اوږه یې راته لاس کېښود. ای وروره په دې سره خو ته هغې ته نور عذاب هم ورکوې. پاسه چې ځو ډېرې ته. له هغه سره لاړم. کلیوال فاتحې ته تلل راتلل. شین آسمان په تورو وریځو کې پټ و. نری باران شروع شو. یو بل سره وغږېدو چې د ناستې ځای چیرته پیدا کړو. ناڅاپه سیلۍ پړک وهل. باران په شیبو شو. مېلمانه نه ایسارېدل. څه لاړل خپلو کورونو ته او څه پاتې شو. شپه راغله او ورپسې سبا شو. سباناري ته ټول سره ناستو. خوب لیدنه. مور مې سباناری نه کاوه. ورته په زاریو شو. مورې که ته څه ونه خورې نو موږ هم نه خورو. هغې وویل زړه ته مې نه کېږي. حمید راغږ کړ عاقبه ورشه له دوکانه ورته کیک راوړه. مور مې په غوسه شوه. کله مې کیک خوړلی؟ ما کله کیک خوړلی؟ خوراک څه چې هیڅ شی مې هم زړه ته نه کېږي. یو ما سره راځئ چې د ارمان څنګ ته ورځم. ما بد خوب لیدلی. هغه د قبر په یو کونج کې ناست وي او ګیله یې رانه وکړله. ویلې مورې ته آرام خوب کوې او زه ټوله شپه په ناسته تېروم. زما زړه نارامه دی، ما هلته ورسوئ. مړۍ مو له ستونې نه تېرېدله. ټولو حرکت وکړ. چې ورسېدو مور مو په بیړه د هغه قبر ته ځان ورساوه. د بیګاني باران له امله یې قبر ښکته شوی و. بیلچه مو راوړله او جوړ مو کړ. مور مو په شناخته لاس کېښود. زما ځواني مرګه زویه ټوله شپه دې په ویښه تېره کړه. ما وبخه زوی جانه ته باور وکړه ما هم خوب نه دی کړی. ته مې له لاسه ورکړی. ووایه څنګه خوب وکړم؟ څنګ ته یې ورلاند شوم. په سلګو مې ورته وویل اوه مورې ته څومره عظیمه یې، ته څومره عظیمه کلمه یې. ته نعمت یې، ته یوازینۍ ځمکنۍ ملایکه یې.
ته زامن په خوب کې وینې، په هغه چې سخته راشي نو له تا آرام لاړ شي. قربان دې شم مور جانې، زما عمر دې هم ستا شي. په خوله راته لاس کېښود. چپ شه چپ شه، داسې نه، زما عمر دې ستا شي. په سلګیو کې ژړا نور هم زور واخیست. ارمانه په ژوندونه دې مړه کړم، ولې کوهي ته ورتللې؟ ته د علي په مړینه دومره خفه شوې وې چې زه دې له یاده وویستم. زار دې شم، ته دومره د علي پسې خفه وې چې زه دې له یاده وویستم. زار دې شم مور جانې، مه ژاړه، خپلې اوښکې نورې مه تویوه. راځه چې کور ته ځو. واه خدایه، ای خدایه، او زما خدایه. هغه چې ګرځي د جنت په تمه ځان کړوي، هغه چې ګرځي د جنت په تمه ځان کړوي. زما جنت زما د مور په یوې خندا کې پروت دی. میندې همیشه د اولاد په غم کې کړېږي، خو بدعمله اولاد د مور په څېره کې اوښکې پیدا کوي. څو ورځې وروسته بیرته هغه ځای ته لاړو کوم کې چې موږ ارمان له لاسه ورکړی و. په هغه کوی مې سترګې رڼې شوې. یوه شېبه د ارمان په ځای کې کېناستم. نه مې غوښتل چې وژاړم، خو زړه مې خپله ځان سپک کړ. حمید راغی او وی ویل راځه یو ځل علي دوی کره به ورشو. لږه شېبه کور کې تم شو او بیا مو حرکت وکړ. په هغه کوڅه کې چې د ارمان د راتلو چیغه کېده، هی ارمان ماما راغی، الی ارمان راغی، ارمان ماما راغی. خو نن هغې کوڅه کې هم پوره خاموشي خپره وه. نه خوشحال و، نه هم د هغه کورنۍ. هغوی له هغه ځایه کډه کړې وه. هغوی لرې لاړل. غوښتل یې د دوه مینانو یادونه هېره کړي. یادونه هېر کړي، خو داسې چېرته شونې وه. ارمان او عالیه د خلکو په زړونو کې وو. په هغې کوڅه کې د خوشحالۍ احساس مړ و. یوازې ارمان او عالیه د هغوی د مینې ژوندۍ کیسه وه. 12 کلن حمید الله چې په بټۍ کې شپه او ورځ کار کاوه، خو ما عواقب د بټۍ دروند کار نشو کولی. په لارو کوڅو کې مو کاغذونه راټولول. له سهاره تر ماښامه ګرځېدو، چې کله به مو کاغذونه خرڅ کړل 8 روپۍ کېدلې، بیا به مو هغه مورجانې ته ورکولې او هغې به هم جمع کولې. د میاشتې په آخر کې مو دغه پیسې هغوی ته ورکولې، له چا به چې پوره وړي وو. د ټیکهدار 80,000 روپۍ پور پر موږ جوړ شوی و. په دغو پیسو کې له ده سره ګراو پاتې وو او تل به ځورېدو چې د ده پور به کله خلاصیږي، تر څو خپل وطن ته ترې لاړ شو. تقریبا په 2 کلونو کې د ده نیمایي پیسې خلاصې شوې. حمید مور ته وویل مور جانې، غواړم عصري عواقب دواړه په ښوونځي کې داخل کړم، ستا څنګه مشوره ده؟ هغې وویل زویه، اوس د کور هر غړی تا پورې تړلی، ته چې څه چې درته ښه ښکاري هماغه کوه، ځکه زما ذهن سم کار نه کوي. حمید چې څه ویلي وه په بله ورځ یې هماغه وکړل. موږ دواړه یې په ښوونځي کې داخل کړو. ورو ورو موږ هم د خښتو چل زده کړ او حمید سره یو ځای سهار وختي کله 2 او کله هم 3 بجې پاڅېدو. تر 6 پورې به مو خښتې جوړولې. وروسته له هغې په 7 بجو ښوونځي ته تللو. له ځان سره مې دعا کوله چې یا الله داسې څه راته وښایي چې مور ته مې
خوښي پرې ور وبخم. څنګ ته یې ورغلم او ومې ویل مورې زه غواړم چې تا خوشحاله وګورم. ستا د خوښیو لپاره څه کولی شم؟ هغې وویل زویه تعلیم په سترګو او مورې ولې نه نور وایه. هغه به وروسته درته ووایم زویه. ښه سمه ده مور جانې بلکل سمه ده. په هر لمانځه کې به مې دغه دعا وه یا الله داسې کار را باندې وکړه چې زما د مور د خوشحالیو مصدر وګرځي. د هرې کامیابۍ تر شا د چا لاس وي خو زما تر شا د مور دعا ده چې په نتیجه کې د خپل ټولګي اول نمره شوم. زموږ معلمې چې له مینې مو ورته مس ویل ډالۍ راکړه. له خوښیو په خپلو جامو کې نه ځایېدم. هغه مې کور ته یوړه او له وره مې چغه کړه مور جانې مبارک شه زه اول نمره شوم. هغې په حیرانتیا وویل ریښتیا زویه؟ هو مور جانې. ښکلی کړم او بیا یې سینې پورې ونیولم او د الله جل جلاله نه شکر ادا کړ. عاقب خپلو نمرو ته خپه و. مور مې ورغږ کړ عاقبه زویه دلته راشه. ولې خفه یې؟ هغه وویل هیڅ کومه خبره نه ده. مه خفه کېږه زوی جانه. که کامیابي غواړې له ناکامیو یې زده کړه انشاءالله بریالی به شي. عاقب ته مې وویل یو ځای به سره کینو. څه چې زما یاد دي هغه به له تا سره شریکوم. پلار ته مې پام شو هغه تریو تریو راکتل ځکه چې په لاسو کې مو د ښوونځي کتابونه وو. په غوسه راغی. ما چې دومره تعلیم کړی څه مې ترلاسه کړل چې اوس تاسې هم ملا تړلې ده. مړه خپل کار کوئ خورئ او څښئ ښوونځی په درد نه خوري. عاقب وویل پلار جانه نن یې په ښوونځي کې اسیر ته ډالۍ ورکړې ده. یوه بکسه 2 کتابچې ورسره قلمونه او ټولو ټولګیوالو ورته چکچکې هم ووهلې. پلار مې په عاقب غصه شو. چپ شه ډالۍ دي او چکچکې دي. له ډېرې ویرې ژر د حمید څنګ ته ورغلو. هغه په کار بوخت و. مې ویل څنګه ژر راغلی ډوډۍ مو خوړلې؟ عاقب ورته وویل نه پلار جان راته په قهر و. زموږ په تعلیم ناخوښه دی. ویلې حمید سره کار کوئ او ښوونځی په درد نه خوري. حمید وویل خیر دی په پټه ورځئ. همداسې مو وکړل. نور به په پټه تلو. چې پلار به مو ولیدو ژر به ترې وتښتېدو. چې کله به یې ګیر کړلو لومړی به یې بد رد ویل او بیا به یې تر خپله وسه وهلو. موږ نور عادت شوي وو. د پلار مینه خو لرې خبره ده. داسې وخت مو نه یادېږي چې موږ ته به یو جوړ کالي او یا هم یو جوړ څپلکې اخیستې وي. که څه هم پلار مو رواني تکلیف درلوده خو بیا هم د شکر ځای و چې هغه له موږ سره و. تر ډېره مودې ښوونځي ته په پټه تلو. د وخت په تېرېدو سره مو نور هیر کړي وو چې پلار به مو غوسه کېږي. د امتحان لپاره مو چمتووالی نیوه. زه لاړم دوکان ته. سپینې ورقې په کار وې. بیرته چې راتلم وایي چې له چا ډېر ویریږي هغه د بار بار مخې ته راځي. پلار مې یاد کړ. هغه بیا عاقب ګیر کړی و. په غوسه کې یې ورته وویل ته بیا ښوونځي ته ځې؟ ته مې په زړه کې ناول 5مه برخه همدومره وه. تر بیا چې د 6مې برخې سر ته حاضرېږم تاسې په لوی او مهربانه خدای سپارم. پاک الله مو مل شه. خوږو مینوالو د پوره ناول اورېدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. هیر مو نشي 2مه برخه هم ډېر ژر چاپېږي.
که تاسو پاتې برخې نه یې اورېدلې په ډسکرپشن کې موږ لینک ورکړی دی. مورې ته مې زړه کې همدغه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او هغه د زنګ بټنه ضرور ووهئ چې پاتې برخې یا د نوې معلوماتو څخه تاسو هم خبر شئ. دغه ناولونه به ستاسو په ژوند کې مثبت رول ولوبوي. یادونه که چیرې ستاسو په موبایل کې دغه یوټیوب چینل نه راښایي نو په سرچ بار کې تاسو ولیکئ 0 یا 9 14 په دغه نمبر سره تاسو کولی شئ ډیر زر دغه یوټیوب چینل پیدا کړئ.